في الأنبياء والمرسلين، أما بعد. مستمعين الأفاضل عشاق اللغة العربية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نسأل الله لكم دوام الصحة والسعادة. نبدأ اليوم إن شاء الله بدرس جديد من كتاب العربية بين يديك، من الوحدة 15، الدرس 85، صفحة رقم 346. عنوان الدرس: تكلم. تحت هذا العنوان عندنا بعض التمارين فنحل إن شاء الله. دمنار خوغوریدونکو د عربي ژبې زده کوونکو مینوالو، د لوی رب العالمین نه امید لرم چې روغ او جوړ بیاستئ. تر دې وخته پورې زمونږ او ستاسو نننی درس د العربیة بین یدیک څخه د دوهم جز 15مه وحده کې 15 درس دی. په دې درس کې موږ سره یو عنوان پاتې دی چې هغه تکلم په نامه باندې. د دې تکلم د عنوان لاندې موږ سره 2 تمرینونه دي. غوښتنه موږ نه کوي چې دغه تمرینونه حل کړئ. راځو خوږوریدونکو کتاب ته ګورو. اول عبارت لږ واخلو، بیا هغه نه وروسته دغه تمارین موږ حل کوو. تکلم. تکلم معنا خبرې وکړئ. په عربی کې یا د یو ژبې زده کړه په هغه کې دا خبره ډیره مهمه ده چې انسان خپله خبرې وکړي. چې څنګه اورېدل مهم دي چې د بل کس نه اورېدل وکړي، همدارنګې باید خپله خبرې هم شروع کړي. یوه جمله د ورځې، 2 جملې د ورځې باید د انسان ځان سره زده کړي او داسې استعمال کړي. د ملګري سره استعمال کړي، د کلاس ملګري سره استعمال کړي، د کمرې ملګري سره استعمال کړي. که هیڅوک هم نه وي، هسې خپل یو ذهني تصور وکړي، همدغه کلمات خپلو کې استعمال کړي. تکلم معنا خبرې وکړي. التدريب الأول. التدريب الأول: تبادل الأسئلة والأجوبة مع زميلك. تبادل الأسئلة والأجوبة مع زميلك. التدريب الأول، اولنی تمرین موږ سره تکلم عنوان لاندې دی. څه غوښتنه کوي په دې تمرین کې؟ 6 سوالې راکړي دي. سوالونه اکثره د عنوان د درس سره موافق دي. موږ ته وایي د دې سوالونو جوابونه را پیدا کړئ. خپله باید یو زده کوونکی په دې کې هڅه کوشش وکړي چې د هر یو سوال جواب د خپل ځان نه جوړ کړي، تر څو د هغه ژبه قوي شي، مضبوطه شي، او هغه په دې باندې قادر شي او زورور شي چې زه په عربي کې خپله خبرې وکم. په دې خاطر باندې موږ نه 6 سواله کوي. د 6 سوالونو جوابونه موږ نه غواړي. هر زده کوونکی باید خپله خواري وکړي، مختلف شکل باندې جوابونه را پیدا کړي. عام سوالونه دي، زموږ او ستاسو د ماحول سره تعلق ساتي. باید هر سړی د خپل علاقې، د خپل ملک، د خپل ځای د هغې موافق جوابونه ول ورکړي. فایده به دا راوځي هغه زده کوونکي ته به ان شاء الله په عربی باندې خبرې کول لږ آسان شي. تبادل الأسئلة والأجوبة مع زميلك. د خپل ملګري سره سوال جواب وکړه، بدل کړه. متبادله، یو ملګری سوال کوي، بل له جواب ورکوي، ته ویل کېږي. السؤال الأول، اولنی سوال موږ سره دی: هل تعيش في المدينة أم في الريف؟ هل تعيش في المدينة أم في الريف؟ مفهوم السؤال ماذا؟ د سوال مفهوم څه دی؟ هل حرف الاستفهام دی. په دې باندې موږ او تاسو کولی شو د چا نه سوال وکړو. موږ پښتو کې وایو آیا. دلته معنا موږ څه کوو؟ آیا. هل تعيش في المدينة أم في الريف؟ تعيش معنا ژوند کول دی. آیا ته ژوند کې؟ آیا ته ژوند کې في المدينة أم في الريف؟ په مدینه، په ښار کې. ام في الريف که په کلي کې. ریف معنا کلی، بل نوم یې څه دی؟ قریه. اطراشو ته موږ تاسو وایو. مدینه ښار چې ورته وایو، چې په هلته دوکانونه رش لږ شانتې زیات وي په نسبت د کلي باندې. نو کتاب والا وایي: هل تعيش في المدينة أم في الريف؟ آیا ته چې ژوند کې په مدینه کې کې، په ښار کې کې، که په کلي کې کې؟ باید هر زده کوونکی د دې جواب راوباسي. السؤال الثاني، اول سوالونه اخلو تر څو چې زده کوونکی خپل جوابونه پیدا کړي. به ان شاء الله موږ خپله هم د دې جوابونه کوو د خپل وس مطابق. السؤال الثاني: هل تعيش في مدينة كبيرة أم صغيرة؟ هل تعيش في مدينة كبيرة أم صغيرة؟ دوهم سوال له: آیا ته اوسېږې په داسې ښار کې چې هغه وړوکی ښار دی که غټ ښار دی؟ ته چې کوم ښار کې اوسېږې دا وړوکی دی که غټ دی؟
هل تعيش في مدينة كبيرة أم صغيرة؟ چانه سوال کې چې ته په وړو کې ښار کې اوسېږې که په غټ ښار کې ژوند کې. عربی کې موږ څنګه وایو؟ هل تعيش في مدينة كبيرة أم صغيرة؟ هذا هو السؤال. فكيف نجد له الجواب؟ إلى من جواب څنګه پیدا کړو دې سوال لره؟ نعم، فكروا وأجيبوا أيها الإخوة. سوچ پکې وکړئ، جواب له وکړئ قبل أن أجيب. تر مخکې د دې نه چې زه جواب کوم. السؤال الثالث: هل تعيش في إحدى الدول الصناعية؟ هل تعيش في إحدى الدول الصناعية؟ آية تؤسيكي جونكي تعيش معنا جونكي في إحدى الدول الصناعية بيود هغا ملكونو كي جهاريك كرخاني دي. الدول جمع دولة، دير ملكونا دي جباغيكي كرخاني دي. آية يودا هغا ملكونا جباغيكي كرخاني دي تباغيك ملكي جونكي. دي جواب پیدا کول غواړي. هر زده کوونکی باید وګوري چې زما په ملک کې دا شته که نشته دی، بیا جواب ولا ورکړم داسې. السؤال الرابع، څلورم سوال دی: أين يكثر تلوث البيئة؟ أين يكثر تلوث البيئة؟ أين أداة من أدوات الاستفهام، اسم يسأل بها عن المكان. أين دا یو اسم دی، په دې باندې موږ تاسو سوال کولی شو د مخاطب نه په هغه صورت کې چې کله موږ د مخاطب نه د یو ځای معلومات حاصلول غواړو. کله چې موږ یو ځای معلومات حاصلول غواړو نو موږ وایو أين. مثال موږ وایو أين الجامعة، فنتون چیرته دی، خو د أين نه وروسته باید بیا جمله سوي معرفه راشي. أين زید، زید چیرته دی. أين بکر، بکر چیرته دی. أين بیتک، ستاسو کور چیرته دی. نو أين موږ نه مکان غواړي، ځای غواړي. أين يكثر تلوث البيئة؟ دلته مراوله د أين معنی څنګه کو؟ أين يكثر تلوث البيئة؟ په کوم ځای کې هغه چاپیریال ککړواله، ګندواله، سخاواله زیات وي؟ په کوم ځای کې ماحول ګنده کوم ځای کې زیات وي؟ السؤال الخامس: متى ينتشر مرض السرطان ولماذا؟ متى ينتشر مرض السرطان؟ لماذا؟ هنا سؤال بماذا؟ بمتى. متى أداة أيضا من أدوات الاستفهام يسأل بها عن الزمان. متى كلام من غوتاس السؤال كاستعماله أكثر وقت من غيره. متى ينتشر مرض السرطان؟ لماذا؟ كلا ده سرطان مرض زياد خوريجي، كلا سرطان مرض خوريجي. لماذا أول خوريجي سوجد؟ لماذا هم دارنج سؤال له علة أو سبب غالي. السؤال الأخير عندنا: هل تحب أن تعيش في بيئة غير نظيفة؟ هل تحب أن تعيش في بيئة غير نظيفة؟ آیا ته خوښی چې ژوند وکړې په داسې یو چاپیریال، په داسې یو ماحول کې چې هغه صفا نه وي؟ غیر نظیفه معنی صفا نه وي، پاک نه وي. غیر طاهرة. لماذا أولي؟ که جواب دیو نعم مثبت جواب دیو هم جواب به ورکړي لماذا ولي. که جواب دی منفي و چې لا هم جواب به ورکړي چې لماذا ولي. تعالوا نجيب أيها الإخوة. راځي جوابونه وکړو د دې سوالونو. السؤال الأول: هل تعيش في المدينة أم في الريف؟ الجواب: هل دائما يريد الجواب إما يكون بنعم أو بلا. هل أميش د پاره چې جواب غواړي یا په نعم باندې یا په لا باندې. إن كانت جملة مثبتة تجيب بإجابة مثبتة، كتكل جواب وركي مثبت جواب وركي، فتقول في جوابك نعم، جوابك بسوي نعم وي. وإن كنت تجيب إجابة منفية، كتجي جواب وركي منفي جواب وركي، ده هل مقابلك نبي بس استعماله تستعمل لا باستعماله. إذا ننظر هنا: هل تعيش في المدينة أم في الريف؟ نعم أعيش في مدينة. نعم أنا أعيش في المدينة. السؤال الثاني: هل تعيش في مدينة كبيرة أم صغيرة؟ نعم أعيش في مدينة صغيرة. أعيش في مدينة صغيرة. مثلا أنا الآن في مدينة جلالبات، هذه المدينة واقعة في ولاية ننجرهار، ولا شك في ذلك مدينة جلالبات مدينة صغيرة. فإذا أجيب نعم أعيش في مدينة صغيرة وهي مدينة جلالبات واقعة في ولاية ننجرهار.
نعم أعيش في مدينة صغيرة. السؤال الثالث أوزو سيغما بولوكي خارغوتيكي. هل تعيش في إحدى الدول الصناعية؟ هل تعيش في إحدى الدول الصناعية؟ الجواب كيف؟ نعم نعم أعيش في إحدى الدول الصناعية. إن كنت أو إن كان المجيب هو يعيش ويسكن في بلد الصناعية فيجيب بإجابة ماذا؟ فيقول في إجابته نعم نعم أعيش في إحدى الدول الصناعية. وإن كان المجيب يسكن في دولة غير صناعية فماذا يجيب؟ فيقول لا أعيش في إحدى الدول الصناعية. جواب يا بنعم باندي يا بلا باندي. فنعم باندي داسي رازي. نعم أعيش في إحدى الدول الصناعية. نعم أعيش في إحدى الدول الصناعية. أو زجنكما فكم زكي فهغ ملكي چاغي كارخانو ولا ملك دي يا زجنكم لا أعيش في إحدى الدول الصناعية. نزجنكم فهغ ملكي چاغي يود هغ ملكون ندي چ پايكي كارخاني دي. السؤال الرابع أين يكثر تلوث البيئة؟ أين يكثر تلوث البيئة؟ چاپیروالي گندگي ککړتیا سخاواله كم زي زيادوي؟ الجواب ماذا نقول؟ يكثر تلوث البيئة في المدينة أو في أماكن الصناعية. يكثر تلوث البيئة في المدينة أو في أماكن الصناعية. يقيني خبر هذا خارغوتو کی خارونو کی اغا ما حاول چه ده ککړتیا سخاواله زیات وي په نسبت د اطرافو کې همدارنګه هغه ځایونو کې چې کوم ځکه کارخانې زیاتې وي هلته ککړتیا سخاواله ماحول خراب وي پاک نه وي په نسبت د هغه ځایونو کې چې هلته کارخانې نه وي. السؤال الخامس متى ينتشر مرض السرطان؟ لماذا؟ متى ينتشر مرض السرطان؟ لماذا؟ متى يريد ماذا؟ الزمان. كله خوريجي ده سرطان مرض. الجواب ينتشر مرض السرطان إذا كثرت الأوساخ والنفايات ولم يقم الأطباء بالعلاج مباشرة. إذا زاد الأوساخ والأطباء ما قاموا بالعلاج مباشرة فهناك ينتشر مرض السرطان. ولماذا؟ لأن المصاب بالسرطان. لماذا؟ هذا جواب لماذا؟ ولي أو الجواب من سنوكو كم زي دا مرض زیات خوريږي هغه ځای کې چې هلته سخاواله وي ګندګي وي خلک ډیرانونه هلته زیات غورځوي پاکواله نه وي همدارنګه چې کله دا مرض ولګيږي سمدستي مریض هم علاجونه کې ډاکټران هم علاجونه کې یقیني خبره ده مرض صدا زیات خوريږي د سرطان. لماذا ولي خوريږي؟ لأن المصاب بالسرطان حينما لم يقم بعلاج نفسه مباشرة ينتشر المرض. سرطان مرض کې دا مسله ده چې کله انسان سمدستي علاجونه کې دا مرض په بدن کې خوريږي نورم. السؤال الأخير آخرني سؤال لموسرا هل تحب أن تعيش في بيئة غير نظيفة؟ لماذا؟ سؤال دار مخاطب نکي آیا تخوخي چې جون وکي وګرځيږي پاتې شي تعيش جون وکي في بيئة پداسي چاپیریال په ماحول کې غیر نظیفه چې هغه پاک نه وي؟ جواب دې موږ څنګه کو؟ یقیني خبره جواب دې موږ منفي کو ځکه هیڅ څوک هم دا نه خوښي چې په داسې ماحول کې پاتې شي چې هغه سخاواله لري ګن لري پاک نه وي هغه ماحول. جواب څنګه کو؟ لا أحب أن أعيش في بيئة غير نظيفة. زه نه خوښوم چې ژوند وکم په داسې چاپیریال کې چې هغه صفا نه وي. ولې نه کې؟ لماذا ولې؟ لأن لها رائحة كريهة. ځکه یو خو به هلته هوا چې ده هغه به بدبویه وي ته چې هلته ژوند کې او هغه ځای څخه وي یقیني هوا به څه وي بده وي خرابه به وي. والسكنى هناك سبب للأمراض. په داسې ځای کې اوسېدل السکنه پاتې کېدل ژوند کول دا سبب د څه د مرضونو دی. والإسلام يأمرنا بنظافة أنفسنا وبيئتنا. او موږ او تاسو الحمدلله مسلمانان یو او اسلام موږ ته امر په دې باندې کوي چې خپل ځانونه پاک کړئ خپل کور پاک کړئ خپل ماحول پاک کړئ. مسلمان سړی به څه وي د پاکوالي ډیر زیات خیال به ساتي
لماذا؟ لأن الله جميل يحب الجمال. الله خپل ښایسته دی، پاک دی، همدارنګه پاکوالی خوښوي. ظاهري پاکوالی هم غواړي، باطني پاکوالی هم غواړي. دا موږ او تاسو را خوږو زده کوونکو شپږ سوالونه آسان شکل باندې جوابونه مو کړل. باید چې هر زده کوونکی خپل جواب د را پیدا کړي او ځان سره په خپله کتابچه کې ولیکي او دغه یو څو سواله بار د خپل ځان نه وکړي، جوابونه وکړي. نو ان شاء الله لږ په خبرو کې زده کوونکی روان شي. ننتقل الآن أيها الأكارم إلى التدريب الثاني. زو عزتمند دوهم تمرين ته ګورو. دوهم تمرین کې موږ نسخ غوښتنه کوي. قارن بين الصورتين انظر إلى الصورتين جيدا. الصورة الأولى لمدينة فيها تلوث البيئة، وفي الصورة الأخرى قرية ليس فيها تلوث البيئة. دوهم تمرين کې سوي قارن بين الصورتين، مقارنه وک، دوانو کې اندازه ولګوه، تمیز پکې وکړه. انظر الى الصورتين جيدا، دوانو تصویرونو ته ښایسته وګوره. صوره ویل کېږي تصویر، صورتين تسنیه ده، دوه تصویرونو ته وایي. جيدا ښه نظر باندې ورته وګوره، صحیح ورته وګوره. الصورة الأولى لمدينة فيها تلوث البيئة، اول تصویر ته که موږ او تاسو وګورو موږ ته داسې ښار ګوټی ښکاري، ځکه چې کارخانه هم لري، بجلي ستنې هم لري، غبار ګرد پکې لږ زیات دی، رش پکې هم زیات ښکاري. نو کتاب والا هم داسې وایي الصورة الأولى لمدينة، اولنی تصویر د مدینې دی، د یو ښار دی. فيها تلوث البيئة، په دغه مدینه کې چاپیریال څښاک دی. وفي الصورة الأخرى قرية ليس فيها تلوث البيئة، دوهم تصویر ته وګورئ، بل تصویر ته چې خواته وسره دی، چې موږ تاسو ته نظر واچو. که تصویر صفا وي، بعضې کتابونو کې صفا راغستی دی، یقیني خبره ده، فصل پکې زیات دی، شنه بوټي پکې زیات دي، رش پکې هم کم دی، ماحول صفا ښکاري. نو کتاب والا څه وایي؟ وفي الصورة الأخرى، دوهم تصویر کې، بل تصویر کې قرية ليس فيها تلوث البيئة، قرية یو کلی دی، په هغې چاپیریال چې دی څښا نه دی، خراب نه دی، ککړ یا ګنده نه دی. نو دوانو کې موږ او تاسو راځي اوس مقارنه وکړو. د دې تصویر باره کې هم دارنګې په عربۍ کې مختصر یو څو خبرې وکړو او دوهم تصویر باره کې هم یو څو خبرې وکړو. تصویر مقصد هم دا دی چې تصویر ته وګوره، تصویر کې یو څو خبرې وکړه په عربۍ باندې او د دوانو تصویرونو په منځ کې مقارنه یو اندازه جوړه کړه، ولګوه، تمیز پکې وکړه. نعم، المقارنة بين الصورتين. ان شاء الله زه به مختصر لږ وکم، بیا باقي به تاسو ځان ته وتکینئ او ډېره غټ موضوع پکې جوړه کړئ. المقارنة بين الصورتين، د دوانو تصویرونو په منځ کې مقارنه. تتميز الصورة الثانية، ډېر زیات فرق کوي، تتميز جدا کېږي، فرق کوي. دوهم تصویر التي نراها قرية، چې موږ او تاسو ته ګورو، موږ ته کلی ښکاري، نراها قرية، کلی دی موږ ته. انها جميلة ونظيفة، تصویر ته که وګورو ښایسته ښکاري او پاک هم ښکاري. نو څه وایو؟ انها دغه کلی چې دی جمیلة ونظیفه، پاک دی، صفا دی، کلی یا تصویر. انها جمیلة ونظیفه فالهواء فيها صافية ونقية، هوا پکې څنګه ده؟ صفا ښکاري. فالهواء فيها صافية ونقية، هوا پکې صفا ده، صفیه نقیه معنا یو ده، صفا، ګرد غبار نه لري. والبيئة نراها نظيفة، چاپیریال ته چې وګورو هم موږ ته صفا ښکاري، موږ ته صفا ښکاري. فلا نرى هناك التلوث والازدحام والدخان والغبار، که خو ته وګورو هلته موږ نه ګورو، نه څښاوالی ګورو، نه رش ګورو، ازدحام والدخان نه پکې موږ ته ګرد غبار ښکاري. الدخان لوګي، والغبار ګرد غبار چې د خاورې نه راجګ شي هغې ته غبار وایي، او چې کله دارنګې په کارخانو کې وي یا د اور نه راجګ شي هغې ته څه ویل کېږي؟ دخان وایي. فلهذا يعيش سكانها بالفرح والسرور، داسې ځای کې چې دی څوک اوسېږي هغه به یقیني خوشحاله به وي. نو څنګه به وایو؟ فلهذا يعيش سكانها بالفرح والسرور وبالصحة والعافية، د داسې ځای اوسېدونکي چې دی هغه ژوند کوي په خوشحالۍ باندې، خوشحاله ژوند کوي او صحت باندې ژوند کوي، صحت روغ وي، مرضتیا پکې ډېره نه وي، پاک وي، والعافیه د مرضونو نه بچ او پاک وي. د
لکه چې ماحول پاک دی، هوا پاکه ده، اوبه پاکې دي، هر څه پاک دي، نو داسې ځای کې ژوند څه دی خوندم کوي، انسان پکې خوشحاله وي، ماحول هم صفا وي، د بدن مرضونو نه هم انسان څه وي بچ پاتې کېږي. ويشعرون بالراحة ويتلذذون من العيش فيها لكثرة الجمال. د دې اوسیدونکي څه کوي؟ یشعرون بالراحة، احساس د خوشحالۍ کوي. پاک ماحول کې چې څوک اوسیږي هو یشعر بالراحة، هغه د آرامتیا د خوشحالۍ راحت احساس کوي. ويتلذذون من العيش فيها، خوند اخلي د داسې ځای نه، ماحول صفاوي، هوا صفاوي، خلک زیالته هغه ځینه خوند اخلي. یتلذذون خوند اخلي من العيش فيها، د ژوند کول په داسې ځای کې، لکثرة الجمال، ځکه ښایست پکې ډېر دی، بوټي زیات لري، فصل زیات لري، ګلان زیات لري. نو په دې وجه باندې راځي که موږ او تاسو هم دارنګه خپل چاپېریال خپل ماحول ښایسته کړو، نو یقیني موږ او تاسو به هم د خوشحالۍ او احساس وکړو. اما المدینه في الصورة الثانية ما نراها، اما چې کوم مدینه د ښار دی د اول تصویر کې موږ وګورو، د دې تصویر حالات سره کم دي. نرى التلوث وكثرة الدخان والغبار. تصویر ته کوم خو وګورو بل څه نه ګورو. نرى التلوث، سخاواله ککړتیا زیاته ده، وكثرة الدخان، همدارنګه دخان لوګي پکې زیات دي، کارخانه پکې سٹارټ ده، لوګي جوړ کړی دي. والغبار، چارچاپیره ګرد دی، غبار دی، هوای صفا نه ده. والبيئة غير نظيفة، چاپیریال ته چې وګورو هم صفا نه ښکاري. والبيئة غير نظيفة والهواء غير صافية، هوا پکې هم صفا نه ده. د دې اوسیدونکي به څنګه وي؟ فلهذا يعيش سكانها في شدة وضيق. د دې اوسیدونکي به ژوند کوي سره رقم په سختۍ کې او په تنګوالي کې، داسې ځای کې د انسان د زړه راتنګېږي، ژوند له تنګ وي، سخت وي. ولې؟ من کثرة الدخان، ځکه چې دولم پکې زیاته ده، لوګیم پکې زیات دي، ماحول هم صفا نه دی. ويشعرون بالحزن، او احساس څنګه کوي؟ د خفګان احساس کوي د غلطه د اوسېدلو. ويصابون بالامراض شتى، په ډېر مختلفو مرضونو باندې دغه اوسیدونکي څه کېږي؟ اخته کېږي. دا ان شاء الله مختصر موږ تاسو د هر تصویر باره کې لږ خبرې وکړلې. هر زده کوونکي دپاره دا کورنۍ وظیفه شولې، باید چې کښېني د تصویر کې ډېرې خبرې د ښایسته موضوع پکې سره جوړېږي. السؤال الأخير، في أي المكانين تحب أن تعيش لماذا؟ دوانو تصویرونو باره کې اوس موږ نه څه کوي؟ یو سوال کوي. سوال دا دی، في أي المكانين، په کوم د دوانو مکانونو کې، په دوانو ځایونو کې کوم یو ځای کې تحب أن تعيش، ته خوښې چې هلته ژوند وکړي؟ لماذا؟ ولې؟ اول تصویر، دوهم تصویر، یو د ښار دی بل د کلي دی، د یو ماحول څخه دی د بل ماحول صفا دی. موږ نه اوس غوښتنه کوي، د زده کوونکي نه غوښتنه کوي د دې جواب را پیدا کوي. فی ای المکانین تحب ان تعیش، په کوم د دغه دوه مکانین، دغه دوه ځایونو کې کوم یو ځای کې ته ژوند کول خوښې؟ لماذا؟ اولې خوښې. الجواب، موږ تاسو باید د دې څنګه جواب وکړو؟ لا شک فی ذلك انا احب العيش في القرية لأنها نظيفة، بيئتها طاهرة نقية، هواؤها نقي، ماؤها طيب. زه خوښومه ژوند کوم ځای کې؟ په کلي کې. ولې؟ د کلي ماحول صفا ښکاري، چاپېریال صفا دی، هوا صفا ده، اوبه صفا دي. که یو انسان مدینه خوښوي، هغه به وایي چې انا احب المدینة لأن فيها الحياة سهلة، ځکه مدینه کې ښار کې ژوند لږ آسان دی. تستطيع أن تمشي إلى كل مكان بسهولة، کولی شي چې هر ځای ته په اسانتیا باندې لاړ شي. وأن تقضي حوائجك في مدينتي في أقل من الوقت، او خپل د ژوند غټ مشکلات چې دي هغه ته کولی شي چې حل کړي په ښار کې په لږ وخت کې. من المستشفى والجامعة وغير ذلك، اسپیټال کې مشکل پیدا شو، فونتون کې مشکل پیدا شو، کولی شي چې په منډه باندې زر ورشي. نو که څوک مدینه خوښوي باید هغه جواب د مدینې ورکړي، څوک کلی خوښوي هغه باید جواب د کلی ورکړي، او وجه او سبب معلوم کړي. دا موږ او تاسو سره 15 درس الحمدلله پای ته ورسېدو، چې موږ او تاسو سره تکلم عنوان لاندې 2 تمرینونه هغه موږ حل کړل. موږ او تاسو صرف یو نمونه واخیستله، هر زده کوونکی باید په دې باندې کار وکړي.
همدغه سوالونه زده کړي، د دې جوابونه را پیدا کړي، ځان سره ولیکي او دا جوابونه بار بار تکرار کړي ځان سره. همدارنګه یو غوړه موضوع جوړه کړي، په هر یو تصویر کې یو تصویر د کلی دی، بل تصویر د یو خرګوټی دی. ننتقل الآن أيها الأعزاء إلى صفحة أخرى، صفحة رقم 347. زوبلي صفحة تدرسه وصل ويختم صفحة ده. الدرس 86 شبقات يا يم دسته ده أخلو. الوحدة 15 بنزل نمبر وحدة ده. هنا عندنا موضوع الدرس أو عنوان الدرس ماذا؟ أنواع تلوث البيئة. أنواع تلوث البيئة. رازي لك وخ مصرشتا بخبرونه کی چې دغه درس مختصر واخلو، نیم به واخلو، نیم به ان شاء الله بیا بل خبرونه کی واخلو. استمعوا أيها الأعزاء إلى قراءتي. أنواع تلوث البيئة. أنواع تلوث البيئة. تهيئة. فكر في الإجابة عن الأسئلة التالية. فكر في الإجابة عن الأسئلة التالية. السؤال الأول: ما أهم صور التلوث؟ ما أهم صور التلوث؟ السؤال الثاني: ما الأمراض التي يسببها التلوث؟ ما الأمراض التي يسببها التلوث؟ السؤال الثالث: هل يتلوث الغذاء؟ كيف؟ هل يتلوث الغذاء؟ كيف؟ السؤال الرابع: هل يتلوث الماء والهواء؟ كيف؟ هل يتلوث الماء والهواء؟ كيف؟ ننتقل الآن إلى متن العنوان. زو متنتا عبارة زو. هناك صور عديدة لتلوث البيئة. هناك صور عديدة لتلوث البيئة، أهمها تلوث الهواء وتلوث الماء وتلوث التربة والضوضاء. وفيما يلي تعريف بهذه الأنواع. تلوث الهواء: الهواء الذي لا رائحة له يصبح هواء له رائحة وله لون أيضا. والسبب في هذا التلوث إحراق النفط بسبب محركات السيارات وغيرها. ويضر تلوث الهواء بصحة الإنسان، فيؤدي إلى التهاب العيون والرئة. ويسبب تلوث الهواء كذلك موت الحيوان والنبات. تلوث الماء: يؤدي إلى تقليل الماء النقي والعذب الذي يستعمله الإنسان في الشرب والنظافة. والسبب في تلوث الماء رمي المواد الكيميائية والنفايات الحيوانية والنباتية ومياه الصرف الصحي في البحار والأنهار والآبار. ويسبب تلوث الماء أمراضا كثيرة للإنسان، ويؤدي إلى موت الصحي في البحار والأنهار والآبار. ويسبب تلوث الماء أمراضا كثيرة للإنسان، ويؤدي إلى موت الحيوان والنبات. تلوث التربة: يتلف هذا النوع من التلوث التربة الجيدة، ويؤدي هذا إلى فقد مساحة من الأرض التي يزرع فيها النبات لغذاء الإنسان والحيوان. الضوضاء: تكثر الضوضاء في المدن، وسببها وسائل النقل من طائرات وحافلات وقطارات وسيارات، كما تسببه الأجهزة الكهربائية المختلفة التي في البيوت، وتؤدي الضوضاء إلى ضعف السمع والقلق. داو منغو تاسو عبارتنا نواغستو. رازو مخي دينا چه منغو تاسو عبارت شرحكو. أنواع تلوث البيئة. عنوان شرحكو. دو عنوان سراسم دستی منگ نے صدور سواله کری دی. مخی دینه چه منگ عبارت اخلو هاغی باندې ځان پویه کو، باید مخی دغه صدور سوالونه جوابونه منگ نه هم غختون کری. انواع تلوث البيئة د چاپیریال چې کم منگ تاسو تا ککلتیا وایو یا سخاواله او توایو یا خراب ماحول او توایو، کم انواع دالری هغه کم انواع دی هغه مونږ ته وړاندې کوي. موضوع په دې باندې ده. تلوث التویل کیږي معنا تلطخ، باللفظ مرادف لفظ سده تلطخ كقلتيا. عكس سرازي تلوث عكسه ماذا؟ طهارة پاکوالی رازي. په دې وجه باندې تلوث به عربان سوي
تلوث ته ویل کېږي عام یو اسم دی هو دخول أي نوع من أنواع الملوثات المختلفة إلى النظام البيئي الطبيعي مما يؤذي إلى إلحاق الأذى بها تلوث د ماحول چاپیریال خرابېدل څه ته ویل کېږي هر هغه شی ته ویل کېږي چې ماحول کې تکلیف یو ضرر پیدا کوي که هغه په دې صورت باندې په دې شکل باندې چې هلته ته سخاوالی وغورځي که هغه په دې شکل باندې چې هلته ته شور وکړي که هغه په دې شکل باندې چې هلته ته دارنګې بدبوی پیدا کړي دې ټولو ته څه ویل کېږي تلوث البیئة صرف دا نه ده چې یو انسان دې سخاوالی راوړي عملته دې وغورځوي چاپیریال یې څښاکو نه دا هم چاپیریال په خرابېدو کې راځي چې انسان هلته شور کوي نور ګاونډیان د هغه نه په ضرر کې وي نور ګاونډیان د هغه د بوی نه د هغې د ماحول نه په تکلیف او ضرر کې وي دا ټول په څه کې راځي انواع تلوث البیئة سوالونه موږ او تاسو نه کړلي 4 سواله دي ما اهم صور التلوث اول غوښتنه دا کوي مخکې د دې نه چې موږ او تاسو موضوع شرح کوو د دې جوابونه موږ نه غوښتنه کوي چې خپل را پیدا کوي بیا موږ ته وروسته درس راکوي چې زموږ جوابونو کې او د کتاب والا چې کوم انواع بیان کړلي څومره زیات فرق دی اول سوال دا کړلې ما اهم صور التلوث د ماحول خرابېدل څښا کېدل موږ وایو چې زموږ ماحول ښه نه دی په کوم جانب ښه نه دی آیا څښاوالی پکې زیات دی شور پکې زیات دی بدبوی پکې زیاته ده ټنګ ټکور پکې زیات دی دا ټول په دې کې راځي نو غوښتنه کوي اول سوال څه دی ما اهم صور التلوث ما اهم صور التلوث د ماحول خرابېدل یو څو صورتونه موږ ته وړاندې کړه یو څو قسمونه نوع موږ ته وړاندې کړه څنګه خراب دی موږ به لږ لږ مختصر راواخلو اهم صور التلوث الضوضائي شور کول یو ماحول کې شور زیات کول د ماشومانو شور وي خپله شور وي همدارنګې د موټرو شور وي ويطلق عليه أيضا اسم التلوث الضجيجي دي تسويل كيجي للشور ما حول وهو ناتج عن ضوضاء السيارات والقطارات ومطارات الطائرات دا اکثر کم ځای کې وي د سنه پیدا کیږي د شور ما حول د زیات استعمال د موټرو همدارنګې د ریل ګاړو سیارات موټرې سیارات الموټر سیارات موټرې قطارات ریل ګاړي قطاره ریل ګاړي ته ویل کېږي جمع سره راځي قطارات مطارات موږ تاسو ته هوایي میدانونه ویو د طائرو د جازونو میدان الطائرات ویل کېږي جازونو ته طائرة جاز الوتکه طائرات جازونه نو چې کوم ځای کې دا وي یقیني خبره ده چې هغه ماحول کې څه وي شور زیات وي نو دغه ماحول چې لږ خراب دی د ګاړو د وجې نه د شور د وجې نه ځکه دا شور هم په انسان باندې یو بد اثر کوي وكذلك صور التلوث ماذا تلوث المياه وبس خاواله په یو ماحول کې وبس خاوي یو انسان خپل کور او بهار تر او باسي خیال نه ساتي صفاوالي خیال نه ساتي همداسې پریدي تر دې چې گاون ماحول سوي هغه په دې باندې بد ښکاري وهو افساد مجاري المياه کم د اوبو هغه ځایونه دي چې اوبه پکې روانې وي موږ تاسو ته ولي وي هغه ګنده کول والآبار کوي ګنده کول والانهار نهر چې زیات اوبه پکې وي هغه ګنده کول والبحار دارنګ دریابونه ګنده کول دا هم پس کې راځي انواع التلوث کې راځي السؤال الثاني ما الأمراض التي يسببها التلوث ما الأمراض التي يسببها التلوث خچ ماحول ګندش چاپیریال څه شو ګندش سم رست پیدا کیږي مثلا سرطان الرئة والدم أسباب تلوث والأمراض التي يسببها الإنسان من التلوث هغه مرزونه چې انسان ته پیدا کیږي د ګندګۍ د وجنه د چاپیریال د خرابېدو د وجنه مثلا سرطان الرئة والدم د وینې کانسر پیدا شي دارنګې د ګردو هغې کانسر پیدا شي امراض الكبد همدارنګې د اینې مرض پیدا شي د بدن امراض القلب دارنګې د زړه مرضونه پیدا کیږي ارتفاع الضغط فشار سره زیات وي امراض العيون د سترګو تکلیف پیدا کیږي ماحول خراب دی هوای خراب ده سترګو تکلیف پیدا کی وکذالک الارق والصداع خفګان پیدا کوي
سر درد څه دی هغه پیدا کوي یو ځای کې شور زیات دی هغه ماحول کې شور زیات دی اکثره سر درد دغه شور نه څه کېږي پیدا کېږي. السؤال الثالث دریم سوال موږ تاسو نه کړی هل يتلوث الغذاء كيف آیا خوراک هم دارنګي ګندکیږي خرابېږي؟ الغذاء كل ما يؤكل الانسان والحيوان هغه خوراک ته ویل کېږي چې انسان هم استعمالوي همدارنګه حیوانات هم استعمالوي. هیا دې کې همدارنګه سخاواله خرابېدل پیدا کېږي که پیدا کېږي کیف په کومه طریقه باندې موږ نه غوښتنه کوي چې هغه موږ ته ذکر کړي. نعم يتلوث الغذاء ايضا خوراک غذاء ده هم څه کېږي پای کې هم فرق راځي هغه هم خرابېږي. كيف مثلا عند استخدام الماء إذا تم استخدام الماء الملوث لغسل الفواكه والخضروات بعد ذلك يؤثر على ماذا؟ على الغذاء. کله چې اوبه استعمال شي هغه اوبه سمدستي د غذا لري نشي مثال پرود د وینځل په هغه ښه اوبو کې به ته هغه ترکارو کې هغه اثر پیدا کیږي کمل ته پاتې شي سبزی د وینځل لا اوبه صفانوي ښاوي صفا اوبه دی ورنکړلې یقیني هغه ترکاری سکیږي هغه غذا خرابېږي. او التغلیف کله کله موږ تاسو خوراکون له پوخ ورکو یو غلاف ولا ورکو هغه غلاف ښاوي هغه موږ تاسو د پاسه یو پلیټ باندې تاو کو باندې کو که هغه غلاف ښاوي خوراک باندې هم سکیږي بد اثر کوي. او تبرید الاطعمه همدارنګي هغه ځایونه چې موږ تاسو پکې خوراک یخو هغه کې دارنګي ښاواله پروتوي کېدای شي خوراک ته هم څه نقصان ورسي. فهذا يمكن أن يؤدي انتشار التلوث إلى تلك المواد. دغه حالات چې دي دا یقیني خبره ده چې خوراک کې یا سکلو کې یا هغه غذا کې چې موږ تاسو استعمالو پای کې سکیږي یو اثر پیدا کوي یو ښاواله یو کندواله سکی هغه پیدا کوي. وكذلك أيضا يمكن أيضا أن تنتقل الجراثيم الموجودة على جلد الحيوان خلال مرحلة الذبح. کله کله ښاواله داسې پیدا شي موږ تاسو یو حیوان علالو هغه د پاسه ګندګي وي سرمن د پاسه ګندګي وي یو سړی دغه خیال او پروا ونه ساتي امداسې پرېږدي نو هغه غوښه دغه ګندګۍ نه اثر واخلي کم میکروب چې وي هغه ته ورشي نو هغه موږ تاسو استعمال کو پخه کو نو یقیني خبره ده چې هغه غذا هغه خوراک څه دی هغه کس ښاواله پیدا کیږي هغه غوښې ته څه نقصان رسیږي. نو سوال سو هل يتلوث الغذاء آیا خوراک غذا منګو تاسو کوم استعمالو دا هم څخه کیږي خرابېږي او خرابېږي کیف څنګه ډیرو طریقو باندې هغه موږ واغستل. السؤال الاخير څلورم سوال موږ نه کړل. سؤال الرابع سوي هل يتلوث الماء والهواء كيف آیا اوبه هم څخه کیږي آیا هوا هم څخه کیږي کیف هغه څنګه کیږي دې جواب موږ څنګه کو. نعم الماء يتلوث ايضا. كيف يتلوث؟ بسبب اختلاط الماء الوسخ وبخص خاكيږي د استعمال د وخت نه اوزي منګو تاسو بیا نه استعمال وغه په کوم صورت کې نه استعمالو یو صورت دا ده اذا اختلط معه الماء الوسخ کله چې هغه سره سخا او بيوزيش صفا او بدی لګي او په کې د سخا واچولې هغه ټول او د استعمال نه اوزي هغه څوک نه استعمالي. وكذلك اذا اختلط مياه الصرف الصحي مع الماء الطاهر کله کله دا کارخانو ولا چې اوبه تصفیه کوي صفا کوي صفا او بوتلو کې واچي هغه نه چې کم څخه او بشي هغه به پروايي وکي امداز راواخلي یو کوي ته غورځي یا یو نیر ته غورځي هغه د کوي او د نیر وبس کې پاغي باندې څخه کې. او رمي الاوساخ في الابار والانهار والبحار کله چې موږ تاسو ګن واخدو کوي کې غورځو یا دریابونو کې غورځو یا نهرونو کې غورځو هغه وبس کېږي څخواله پیدا کوي. نو دغه هغه طریقې دي چې په دې باندې او پس خاکيږي. اما تلوث الهواء هوا چې خاکيږي هغه په څه باندې بسبب بعض الغازات الضاره بعضی هغه ګیس چې هغه ضرر پیدا کوي بعضی ګیسونه داسې وي چې هغه خراب وي هغه هم داسې استعمال کوي هغه هوا بره لاړه شي هوا پس کېږي په هغه باندې خرابېږي. وكذلك من دخان السيارات د بعضو موټرو د انجن چې وي خراب وي هغه لوګي ډیر کوي ډیر زیات لوګي راو باسي خراب دي نو په دغه وجه باندې هوا څه کېږي بد اثر اخلي خرابېږي په دې باندې. وكذلك الحافلات والقطارات والمصانع غټ بسونه چې کم دارنګ ډیر زاړه شي ریلګاړي شي داغي لوګي شي کارخانو لوګي شي په دې سره څه کېږي هغه هوا کې فرق پیدا کېږي.
وكذلك عن احتراق الاوراق او احتراق الاشجار. په بعض ځایونو کې خلک دارنګ ډیران راجمع کی په مغه ځای کې ورته تیلې ولګي ور ورته ولګي ملته وسوځي. یقیني خبره ده هغه چاپیریال دغه هوا څه کېږي په دې باندې خرابېږي. یا دارنګ یو ځای کې ونې دي بوټي زیات دي بس ملته وای عمل ته تیلې ولګوي، نه دغه شیان باید سړی یو طرف ته یوسي عمل ته بیا سوي کی تیرې ولګي تر څو چې هغه کوم ځای کې خلک اوسېږي دغه ماحول سوي هغه صفافات شي. دا هغه سوالونه چې موږ نه غوښتنه کړې و چې مخکې د دینه چې موږ تاسو کتاب شروع کوو یا د کتاب موضوع شروع کوو باید چې هر زده کوونکې هم دې تکینه یو څو سوالونه پیدا کړي. نو ان شاء الله دا زموږ د لپاره کورنۍ وظیفه شوله. یو مخکینی کورنۍ وظیفه و دوه تصویرونه دي په هغه کې باید موږ تاسو یو موضوع جوړ کوو. همدارنګه دغه سوالونه دي ما اهم صور التلوث د ککړتیا د سخاوالي یو څو صورتونه او خایا چې ماحول خرابوي هغه کم صورتونه دي. یو دوهم دا د مل امراض التي يسببها التلوث د ککړتیا نه کم مرضونه پیدا کیږي په ماحول کې. هل يتلوث الغذاء كيف؟ آیا خوراک زمونږ استادو هم دارنګ سخاواله قبلوي آی کوم دا پیدا کیږي او پیدا کیږي که پیدا کیږي هم جواب کیف ولې څنګه پیدا کیږي که نه پیدا کیږي هم څنګه. سؤال الرابع سلورم سؤال هل يتلوث الماء والهواء كيف؟ آیا اوبو او هوا چې د دې کې هم سخاواله پیدا کیږي دا هم خرابېږي د استعمال د اوزي چې اوزي نو کیف څنګه اوزي. بهر هر ځکه کې د خپل فکر موافق د جوابونه پیدا کړي. نو ان شاء الله موږ تاسو چې په دې باندې کار وکړو زه د الله رب العالمین نه امید لرم چې موږ تاسو په عربي ژبه کې مخ په وړاندې باندې لاړ شو. باقي پاتې چې کوم متن دی کوم موضوع ده ان شاء الله په بل خبرونه کې موږ تاسو دغه موضوع اخلو. زموږ استادو 15یم درس هغه فایته ورسېدو په 14یم درس کې موږ دارنګ شروع وکړه عبارت هم موږ واغستو. باید هر زده کوونکی دغه عبارت بار تکرار وکړي تر څو چې زموږ استادو لوستل هم قوي شي. کوم ځای کې چې است د منار اوریدونکو په لوی رب العالمین باندې سپارم خوشاله او کامیاب او خو خلري. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.